و خبرې انسان رسوا او ذلیله کوي. سلامونه او احترامات مې قبول کړئ دوستانو. امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. دوستانو په دې ویډیو کې تاسو سره هغه خبرې شریکوم چې کولې انسان رسوا او ذلیله کوي. نو په دې هیله چې ویډیو تر پایه وګورئ او که زموږ چینل کې نوي یاستئ مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره هم سبسکرایب کړئ. جلال الدین سیوطي رحمه الله وایي چې خبرې انسان رسوا او ذلیله کوي. اول، له بلنې نه بغیر دعوت ته تلل. یعنی که څوک مو په یو پروګرام یا خاده کې ونه بلی او تاسو له بلنې نه بغیر ورشئ نو دا کړنه کولی شي تاسو رسوا او ذلیله کړي. دویم، په مجلس کې د خپلې مرتبې نه پورته کېناستل. یعنی په مجلس کې اوچتې خبرې کول او یا نور داسې کړنې کول چې تاسو غواړئ ځان اوچت وښایئ او په حقیقت کې تاسو هغسې نه یاستئ نو دا هم کولی شي تاسو رسوا او ذلیله کړي. دریم، د نورو په خبرو کې دخالت کول. کله چې یو څوک خبرې کوي او تاسو بغیر د ضرورته د هغه په خبرو کې دخیلېږئ نو دا هم کولی شي تاسو رسوا او ذلیله کړي. څلورم، میلمه کېدل او پر کور باندې امر کول. یعنی که تاسو په یو ځای کې میلمه شئ او په کوربه باندې بار بار امر کوئ نو په داسې عمل سره د کوربه په زړه کې له تاسو څخه نفرت پیدا کیږي او تاسو ته د یو ذلیله انسان په نظر ګوري. پنځم، د ناوړه شخص سره دوستی کول. یعنی که تاسو د یو ناوړه او لوفر سړي سره دوستی وکړئ دا هم کولی شي تاسو رسوا او ذلیله کړي. شپږم، د سخت زړه او بخیل شتمن نه مرسته غوښتل. یعنی داسې انسان چې زړه یې سخت وي او یا بخیل شتمن وي مرسته غوښتل خپل ځان ذلیله کول وي. اووم، هغه خلکو ته وینا او نصیحت کول چې اورېدو ته یې چمتو نه وي. یعنی داسې خلکو ته وینا او نصیحت کول چې ستا خبرې نه اوري دغه هم د ځان ذلیله کول دي او بس. نو دوستانو دا وی د انسان د رسوایی او ذلیله کېدو په اړه هغه خبرې چې جلال الدین سیوطي رحمه الله فرمایلې وي او تاسو سره مو شریکې کړئ. په دې هیله چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. له نورو همدغسې په زړه پورې او ښایسته ویډیوګانو لپاره در سره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ورسره خوا کې د بیل نشان هم ووهئ چې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو سره تاسو ته خبر درکړل شي. ډیره مننه.